د هغې نه به یو روز سوال کړی دا چې وایي چې زموږ جومات ته بعض تبلیغیان حضرت راغلي وو، هغو په بیان کې دا خبره وکړه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله اسمانونو ته ختلی و نو هلته یې د الله دیدن کړی و. دا خبره صحیح ده او که نه؟ الجواب، امام ابن القیم رحمه الله وی امام عثمان ابن سعید الدارمی رحمه الله، دارمی رحمه الله غټ محدث تیر شوی، د هغې کتاب دی الرؤیه. په دې کتاب کې هغه اجماع نقل کړې ده چې د صحابه کرامو اجماع و په دې خبره باندې چې رسول صلی الله علیه وسلم په دغه شپه الله یې نه دی لیدلی. دا د صحابه کرامو څه ده؟ اجماع ده چې رسول صلی الله علیه وسلم خپل رب یې نه دی لیدلی. په دې باندې څو دلایل. اولنی دلیل، موسی علیه السلام چې لاړ په الله سبحانه وتعالی پسې او تورات یې ورکړ، قال رب ارني انظر الیک. خبرې ډېرې خوښې شوې، وی الله چې تا وینم. الله ته ما نشي لن تراني، ته ما نشي لیدی. د دې لن تراني ټکي دا معلومیږي چې ته ما نشي لیدی چېرته په دنیا کې. شریعت او سره دنیا د قید ولې ولګو، هلته د آخرت لپاره آیتونه او حدیثونه ثابت دي چې الله سبحانه وتعالی به لیدی کېږي په آخرت کې. الله دې موږ ته نصیب کړي دا نعمت، خو دنیا کې نشي. چې الله سبحانه وتعالی نور یو تجلی راښکاره شوه نو هغه غرې ریزه ریزه کړو. نو زموږ په دې بدنونو کې دومره طاقت نشي چې موږ الله وینو. دا بدنونه نشي ټینګېدی د الله سبحانه وتعالی هغه نور ته. نو اولنی دلیل پیدا شو. دویم دلیل پیدا و، عایشه رضی الله عنها وایي په صحیح بخاري کې دا حدیث دی، من حدثك ان محمد صلی الله علیه وسلم رأى ربه فقد كذب. چا چې تا ته دا ووایي چې رسول صلی خپل رب لیدلی، دروغ یې ووایي. دا عایشه رضی الله عنها او وی الله وی لا تدرکه الابصار. دې نه دا دلیل ونیو چې نشي لیدلی په دنیا کې. دویم روایت ابو ذر غفاري رضی الله عنه دی، په صحیح مسلم کې دی، وایي چې ما د رسول صلی الله علیه وسلم نه تپوس کړی هل رأیت ربک، تا خپل رب لیدلی و؟ رسول صلی الله علیه وسلم چې نور انا راه، نور ما څنګه لیدلی وی. دا واضح دلیل. عبد الله بن عباس رضی الله عنهما ما كذب الفؤاد ما رأى، د دې آیتونو په باره کې هغه دا ویلي دي رآه بفؤاده مرتين. امام مسلم دا حدیث راوړی دی، وایي څو پیرې لیدلی؟ دوه پیرې. لږ ساعت مخکې خو موږ وایو صحابه کرامو څه ده؟ اجماع ده چې نه یې لیدلی. عبدالله بن عباس څنګه وایي چې لیدلی دی؟ نو دا ټکی پکې یاد ساتئ. ډېرو مولیانو هم دې طرف ته سوچ نشتی او عوامو ته به دا ټکی څه معلوم شي چې رآه بفؤاده، په دې سترګو نه لیدلی، په زړه یې لیدلی. نو هلته رؤیت د سترګو رؤیت نه دی مراد. نو د عبدالله بن عباس هم اختلاف رانغی د هغوی سره. نو اجماع شوه. که داسې ویلی چې او په سترګو یې دوه پیرې لیدلی دی بیا یو خبره وه، خو داسې نه دي ویلي چې په سترګو یې دوه پیرې لیدلی، بس یې څه لیدلی؟ په زړه یې لیدلی دی. او دا رؤیت د سترګو رؤیت نه دی. خیر روایت کې دا راځي، ډېر ناشنا روایت دی. مسروق رحمه الله وی كنت متکئا عند عائشه رضی الله عنها، وی زه عایشه نه خوا ته تللی وم، ډډه مې لګولې و، ناست وم. وی ما ته وی چې یا ابا عائشه، ای ابو عائشه، د هغه د زوی د هغه د لور نوم عایشه. ثلاث من تکلم بواحدة منهن فقد اعظم على الله الفریه. درې خبرې دي که چا دغه وکړي که نه په الله یې دروغ جوړ کړو. وی ما ورته چې کومې کومې دي؟ چې من زعم ان محمدا رأى ربه، چا چې دا وی چې رسول صلی خپل رب لیدلی، په الله یې دروغ جوړ کړو. وی چې کله دا خبره وکړه وی كنت متکئا، زه ناست وم، ډډه مې لګولې، فجلستو، نو نیغ کېناستم. ما ورته چې ام المؤمنین صبر لږ، انظریني، ما لږ وخت راکوه، تعدیم وکوه، د خپله خبره لا مه پوره کوه. ولې الله نه دي ویلي په قرآن کې چې ولقد رآه بالافق المبین؟ بره اسمانونو په کنارو کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې نه هغه یې لیدلی، دا ضمیر ولې الله ته نه راځي؟ او ولې الله نه وایي ولقد رآه نزلة اخرى؟ په دویم پیر بیا ولیدو. لکه بعض علما د سورة النجم د اولني دغه ایتونه چې دي دا په دې لګوي چې یعنې الله یې لیدلی.
وما تويج أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم زبدي أمتك ويا ولني إنسان جما تبوس كذا عائشة رضي الله عنها يتونا جيش ما تبوسك جاء رسول الله لدلنا ولا داوي وما تويج إنما هو جبريل ده جبريل له ده خبر ده شار وانا ده خو ده جبريل عليه السلام روانا ده نبي ما تويج تخو خبل دليل بيانه خو ديتم سوچو لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار دين الاستدلال وكو عائشة رضي الله عنها أو دايوة بيوي أو ولدا نوري ألا سوي وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسوله ألا چرته د انسان سره دې خبرې نه کوي چې نماز د پردتي لري چې خبرې وسره کوي نو یا به د وحي په ذریعه او من وراء حجاب اخو د پردې نه نو د رسول سم خبرې د الله سره شوي دي دا ثابت دي خو په منځ کې سوا پرده والی دلې نه خپل رب نو یا به سره خبرې کوي د وحي په ذریعه زړه ته به سره خبره وراچي او یا به د پردې نه اخو او يرسل رسول یا به یو ملک راولي په ملائکو کې او په روایت کې دا راځي په صحیح مسلم کې دا چې کوم روایت ته پای کې دا دي چې دوته وی د مسروق عائشہ رضی الله عنها وی هل راى محمد صلى الله عليه وسلم ربه رسول صلی خپل رب لیدل وی ما ته وی سبحان الله لقد قف شعري لما قلت په بدل مې دا ویختو درې تاجر کوم ته پوسو او به دا تفصیل ما ته وک نعم ابن حجر رحم الله هم د صحیح بخاری په شرح کې دا خبره کړې ده چې دلته د صحابه کرامو نه خدغه واضح دي لکه عائشہ نه نور چې رسول سم خپل رب دې نه کړي او عبد الله ابن عباس نه درغلي دي چې دوه پیری لیدل دي ناغم دا ویل دي چې دې کې د لیدونه څه مطلب شو د زړه دې شو د سترګو لیدنه دي بل دا خبره ده لکه الله سبحانه وتعالى په قران کې دی واقع ته اشاره کړې ده رسول سم په حدیثونو کې تفصیلا ذکر کړی چې څه شی رسول سم چې برتله او دې په کې نه دي ذکر کړی چې خپل رب ملي دله نو چې دومره هر څه ذکر کوي نو خدای به کوم ذکر کړی کنه چې ما خپل رب ولیدو الله مې ولودای نه ذکر کړی نو صحیح خبره ده چې د رسول صلی الله علیه وسلم نه دا هغه نه ثابت چې خپل رب لیدل دا غدي دن نه شي او په آخرت کې به مسلمانان نه والله اعلم